جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو زما امت باندې چې کوم ټول نه زیات ما من یره ده هغه د دوه شیزونو ده الهوا وطول الامل خواهشات او اوږدو امیدونه بس زما چې کوم خواهش ته زړه کې کنه حق پوره شي نو خواهشات چې کوم د انسان نه پوره کیږي نه د مړ شي د خواهشات نه پوره کیږي مالدار نو مالدار کس دنیا کې وګوره هغه ته لاړ شي هغه به دغه مال نور ویني بیا به څنګه پسته وکړ کیږي یو سړی چې کوم دی هغه څنګه عرب روپۍ دی هغه دوه عرب وي یو څه کرب دی هغه دوه کرب وي دا پسته وکړ کی هغه دوه کرب راشي سلور نه خبري لیکن هغه سم مړیږي نه یو هوا خواهشات اوږدو امیدونه فاما الهوا فيصد عن الحق خواهشات سره د حق نه منې کوي زما زړه دا خبره نه د مولوی کوم خبره کوي کنه دا زما سمجھ کې نه راځي دا مولا چې کوم خبره کوي مسله بیان کوي دا زما سمجھ کې نه دا چې کوم د خواهشات دي ولې زما د خواهش مطابق مسله دا بیان کړي او ډېر خسړې دغه مسلې بیانې ولې د حلال حرام باندې ته بحث نه کوي د صرف دغه وی چې موس کوي صرف موس خو الله مونږ ته نه نازل کړي الله تبارک وتعالى کامل دین نه لګلې دغه بیانې بیا خلق ولا بقار راضي نو فيصد عن الحق دا خواهش تعالی کوم د حق نه منې کوي واما طول الامل فينسي الاخره او وګدو امیدونه سره د اخرت تیر کی اتیا کالو ته تاسو نو کا بس لاشته جی بس مال لاشینو د اخرت اس فکر لا نشته د پوره قبر ته بزمه د زمانه قبر کړي سګو ولا سبا ما سره کیږي لاندې کما سره ډېر مال وی لیکن ما سره عمل نشته زب سکوم وهذا الدنيا مرتحله ذاهبه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي دنیا روانه ده ومخ روانه ده وهذه الاخره مرتحله قادمه او اخرت مخ نه روان د متنزکیږي ولكل واحد منهما بنون او د اخرتم زامن دي او د دنیا هم زامن دي که تاسو کې طاقت وي د دنیا زامن م جوړیږئ تاسو د آخرت زامن جوړ شئ بیا فإنکم اليوم فی دار العمل نیک اعمال کوئ ځکه نن تاسو دار العمل کې ولا حساب نن تاسو باندې حساب نشته دی وانتم غدا فی دار الاخره ولا عمل سبب د آخرت په ټیم کې بیا قبر ته لاړلئ هلته بیا تاسو جزا ملاوېدو ولا هلته څه عمل کړ دی هغې بدله به ملاویږي هلته بیا عمل نه کېږي لہذا دنیا بد نه ده لیکن دنیا کې نن موږ خلق منهمک شوي دي دومره منهمک شلو چې موږ جمعات ته توجه نشته دی زموږ قرآن ته توجه نشته دی زموږ ذکر اذکار ته موږ ټایم نه میلایږي زموږ یو نیک محفل کې موږ لا شو کینو هغې ته موږ څخه ټایم نشته دی خو صرف دنیا پسې دنیا 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 او په مخ خلق روان دی یو ورځ صف ډکي بل چې کوم دی بل کال یې کسان نیم پر تل دي هغه نور مخې ته کېږي هغه روان دي او موږ وي د بس دا لاړو زه لا یمه دی لاړه زه لا یمه نو دغه وجې نه که تا ځان نه حلال مال پیدا وکړه او هغې من د ځان آخرت تیاري وکړه ډېره فایدهمناکه خبره ده او که نه صرف دنیا ته توجه وکړله او د حلال و حرامو تمیز دې ونه کړو نو وروسته د زامن ګورې بیا تاله به هېڅ نه کوي دغه وجې نه وایي چې زه مرم که ډېر مې زر دی زما څه دي چې زه مرم که ډېر مې زر دی زما څه دي ما څخه مال ډېر زیات دی لیکن زه ته نه روان یم زما په څه که جهان ټول مې لښکر دی زما څه دي که لښکر زما غټې غټې نوکران زما ډېر دي لیکن زه خو ته نه روان یم چې سبا نه د بل چا دي زما نشته که محل دی که موټر دی زما څه دي محل او موټر خو دا بل چا ته پاتې کېږي دا خو به ته روان یې تا خو تیارې وکړو لکه تا که مال د حلالو نه حرامو من کړ دي نو دا خو تا ځان لپاره اوبال جوړ کړو که زامن لرم زه سل پهلوانان نن چې به دلته نه سفر دی زما څه دي چې زامن زه لرم نن سل پهلوانان نن خو چې دلته نه زما سفر دی زما په څه دي که په کور کې مې هر شی راته حاصل دی که په کور کې مې هر شی راته حاصل دی چې مې موت ولاړ په سر دی زما څه دي کور کې هر څه موجود دی که مرګ په سر ولاړ دی نو زما په څه پروا ده که دا شی موجود دی لکه زه لاړلم نو ما ته څه فایده راکوي که مې رور دی یا مې خور ده په جنت کې چې زما لره سقر دی زما څه دي که ضروره خور لپاره محنت کوم چې هغه جنت ته لاړ شي که خپل ځان له خپل فکر مې نه دی کړی خپل بچي فکر مې نه دی کړی خپل د مور پلار فکر مې نه دی کړی خپل د کور والو فکر مې نه دی کړی نو دا خو ماله به څه فایده زه په خپلو جهنم کې پروت یم ما خو زه کوم مال ګټلی خو د جهنم نه څه ماله لپاره جوړ شو نو که مې رور دی که مې خور ده په جنت کې چې زما لره سقر دی زما څه دي دا ورته چې کومه رسه جوړېږي قبرستان خوا کې هغې لپاره د راغلي چندې لپاره دوه ساعته تعاون وکړئ د ستاسو د کلي مدرسه ده او ستاسو د کلي بچیو پکې سبق وي او ستاسو د کلي ماشومان چې کوم دی سبا په دې کې څومره پر دې قرآن پاک بیانېږي قرآن لوستی کېږي او په دې کې د الله تبارک وتعالی دین بیانېږي تاسو ته ثواب ملاویږي نو آخرت لپاره ځان له فکر دی
د آخرت سټیټ بینک چې کوم دی هغه ځان له دا جمع کول دي اگر چې 10 روپۍ مطابق ورنې 10 روپۍ ورکړلې دا الله تبارک وتعالی زیات قبلي ځکه دا سړی شي ګڼي نه او دا اخلاص سره ورکی چې می قبر کې لړم په ما اړم دی بیرته زوی که اسکندر دی زما سدي